نزوی واده و دومره اسمانې په ډزو وویشته او بیا پښتون خو به منې که نه او د ده جهالت به منې نن سبا د ده بېغیرتي به منې د ده بېحسي به منې د ده اعلانیه ګناه به منې د دوی په ټک ټاکو ګډېدل به منې د دوی د دین مخالفت به منې مه کوئ الله خفه کېږي ته به مړې ستا ټک ټاکې به خلک ګوري الله خفه کېږي سبا بله ورځ ملک الموت سره ملاقات دی څه به کېږي سبا بله ورځ د قبر زندګي به څه به کېږي سبا بله ورځ روز محشر میزان پولیسرات دی څه به کېږي زه بله ورځ په لار روان وم نوجوانان په لار کې را جمع شوي وو ګډېدل لارې م بنده کړې وه ځان ته یې هغه فحاشۍ هغه ګانې بجانې م لګولې وې او دې هلکانو په لاسونو کې د روپو ګېډې نیولې وو داسې دا روپۍ شیندلې زړه کې مې درد پیدا شو څوک د خپلې بنګلې چت ته ختلی دی او لاندې روپۍ را شیندي لګیا دی او هغه روپۍ لاندې ځان له خلک راټولوي څوک په فحاشۍ باندې روپۍ شیندي لګیا دی ما ویل ستا په ګاونډ کې مدرسه نشته په هغې کې مسافر طلبا نشته دی وګوره نن هم ستا د چت لهړې مات دي د مدرسې نن هم ستا هغه طلبا چې تهجد گزار دي قرآن وی لګیا دي قرآن یادوي لګیا دي د خپل کور نه مسافر دي کورونه یې پرېښودي دي والدین یې پرېښودي دي د الله د دین د خاطره مسافر شوی دی د هغه چې په کومه چټۍ ناست دی ټوله سورۍ سورۍ ده وګوره په باران کې په هغوی باندې اوبه راساسي لګیا دي تکلیفونو سره مخ دي ما ویل زه در باندې خفه کېږم ومما رزقناهم ينفقون ورشه دغه د روپو ګېډۍ په لاس کې ونیسه زه خو نه یم پوه په دې خبره باندې چې په دې فحاشۍ باندې په روپۍ شیندلو کې په روپو شیندلو کې تاسو ته څه مزه راځي په دې کې څه لذت دی زه خو په دې پوهېږم چې ورشه هغه ناظم صاحب هغه مولانا صاحب هغه د مدرسې خادم چې د دې مسافرو طلباو خدمت کوي لګیا دی ورشه دغه ګېډۍ د روپو د هغه په لاس کې کېږده که دغه طلباء کرام تا ته دعا کوي دغه علماء کرام ضرورتمند تا ته دعا کوي که نه بیا د خپل زړه سکون محسوس کا اسپتال ته ورشه دغه روپۍ ځان سره واخله مشینده که الله را ونیوې که نه ان بطش ربک لشدید په دغه روپو به بیا ځان خلاص نه کې مشینده ان اخذه علیم شدید دومره د سرکشۍ انتها ته مرسه ولا يوثق وثاقه احد ولا يعذب عذابه احد که وینې وې څوک دې ته خلاصولی نشي که عذاب کې مبتلا کړي څوک دې خلاصولی نشي که وې تړلې څوک دې خلاصولی نشي فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين مشندا دومره د عیاشۍ دومره د فحاشۍ دومره د غرور او تکبر انتها ته مرسه الله به خفه شي محمد رسول الله به خفه شي که نه نو ما وی دغه اسپتال ته لاړ شه لکه زه ټیک خبره کوم که نه پوهېږې خبره دغه اسپتال ته ورشه د ګردو بیمار دی په ډایلیسس باندې پروت دی د کینسر بیمار دی لاست سټیج کې دی ډاکټرانو ورته ویلي دي وایي تا سره یو څو ورځې ټیم دی دغه بچی دی هغې ته ضرورت دی ما ورشه دغه بیمار لی ته په لاس کې کېږده
دغه روپۍ دی بیمار له ده په لاس کې کېده، دغه د مرګ او زندګۍ په کشمکش کې چې کوم بیمار پروت دی، دغه بیمار چې تا ته دعا وکړي بیا د خپل زړه سکون محسوس کا. د ما بله ورځ په پېښور کې په یو شادي حال کې بیان، نو ما ته هغه نوجوانان وویل وی مولانا صاحب تا پسې خو موږ ډېر زیات ستړي شو، ډېر په مشکل هم را پیدا کړې که نه، او ډېر زیات انتظار هم درته وکړو. مولانا صاحب زموږ د خور واده دی او زموږ د خور ارمان، من ته زمون خور ویل چې سونه درنه نه غواړم، جامې درنه نه غواړم، پیزارونه درنه نه غواړم، خو زما یو ارمان دی چې کله زما نکاح او زما واده یې که نه، نو زما په واده کې به علماء کرام را جمع کېږي او بیانات به کېږي. داسې خلک هم شته دی، داسې خلک هم شته، داسې خور او لور نن هم شته دی چې په خپل کور کې د حیا او پردې ژوند کوي. داسې زنانه نن هم شته دی، ډوډۍ پخولې، ورسره د قرآن تلاوت کولو، او بلې زنانه ته وویل وی خورې ډوډۍ مې هم پخې کړې او 3 سپارې تلاوت مې هم وکړو. داسې خور او لور نن هم شته چې خاوند د کار له وځي نو دا په حیا او پرده کې په خپل کور کې ناسته ده او خپل خاوند ته دعاګانې کوي، وی الله زما خاوند له د حلال رزق ورکه، حرامو نه وساته، زمونږ د غفلت معاشره، بدبخت معاشره. بله ورځ یو عالمه خور هغې ته طلاق میلاو شو. وجه څه وه تاسو ته پته ده؟ زه په خپله په هغه فیصله کې ناست او زما ډېر یو قریبي دوست دی، د هغه خور د عالمه ده، عالمه جنۍ وه او یو کور ته واده شوه. چې کوم کور ته واده شوه که نه هغه څنګه خلک و خبرې، هغه روشن خیاله خلک و، دا غټ سکرین یې لګولی، مور خور لور ټول په شریکه ناست دي او بدنظري کوي لګیا دي. د کوټې په هر یو ګوټ کې د زوی په لاس کې موبایل، د لور په لاس کې موبایل، د خور په لاس کې موبایل، د پلار بابا په لاس کې موبایل، بچے گیمونو کې، کارټونانو کې، ټیک ټاکو کې، ډرامو فلمونو کې، په دغه بدنظرۍ کې ټول اخته، ټول اخته. دا عالمه ده، علم یې کړی، شرعي پرده یې ویلې ده، قرآن یې ویلی دی، بخاري شریف یې ویلی دی. چې کله هغه کور ته واده شوه مسلې جوړې شوې. څه مسلې؟ د تره د زوی سره لاس میلاو نه کړ، د ماما د زوی نه پرده کوي به که نه، ځکه به کوي چې هغې قرآن ویلی دی، بے حیائی به نه کوي، قرآن یې ویلی دی. که تاسو په شریکه راجمع شوئ، ښځې او نر ګډوډ تاسو ګډېږئ، لګیایئ او دا تاسو سره شرکت نه کوي، نو ځکه نه کوي چې قرآن یې ویلی دی. د بیبي فاطمې حیا یې ویلې ده، د خولا سودا خدیجة الکبرا د ام خلاد زندگی ویلې ده. کل امتی معافا الا المجاهرین، اعلانیه گناه به نه کوي، قرآن یې ویلی دی، د محمد رسول الله زندگی ویلې ده. مسلې جوړې شوې، هغې شرعي پرده غوښتله، د دوی په کور کې شرعي پرده نه وه، او چې کله موږ په هغه جرګه کې ناست یو بېوقوف پکې و، هغه لګیا دی په دې جرګ، دوی په دې خپله ګناه باندې دومره مطمئن دي، دا د خدای په قهر اخته خلک. ما ته وایي مولانا صاحب وایي چې دا راله زموږ د کور ماحول برباد شو. ما یې ولې؟ وایي مخکې به موږ ټول په شریکه کېناستو، ډرامه به م کتله، اوس دا موږ سره ډرامې ته